ښاغلي مفتي صاحب رحمت الله د ایران څخه پیغام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده. وایي ما ته داسې ذکر راوښیاست چې خفګان مې لرې سي، ناحقه خفه یم. مهرباني ښاغلي مفتي صاحب که د دغه ورورو پوښتنې ته جواب ووایست. حامدا و مصلیا اما بعد. د ذکر سوي پوښتنې شرعي حل دا دی که یو څوک خفه وي نو دغه لاندې دعا دې ډېره وایي، انشاءالله خفګان به یې لرې سي. دعا په دې ډول ده: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. د دې دعا ترجمه په دې ډول باندې ده: بیل الله څخه بل څوک د عبادت وړ نسته. الله جل جلاله د علم او زغم څښتن دی. بیل الله جل جلاله بل هیڅ څوک د عبادت وړ نه دی. دی جل جلاله د لوی تخت څښتن دی. بیل الله جل جلاله بل هیڅ څوک د عبادت وړ نه دی. د اسمانو، مځکو او د عزتمن تخت څښتن دی. همدا ډول یو بل دعا علماو هم ذکر کړې ده، په حدیثو کې راغلی ده. هغه دعا په دې ډول ده: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مرقات المفاتیح جلد 5 صفحه 320 او 328. همدا ډول مرقات المفاتيح جلد 5 صفحه 344. كتاب الدعوات، باب الدعوات في الأوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.